طالبانو په ایران کې د احمد مسعود د غوښتنې په اړه ادعاوې کوي. طالبان غواړي چې د احمد مسعود سره خبرې هم ترسره شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ویلي چې په ایران کې له اسماعیل خان، احمد مسعود او یو شمېر نورو کسانو غوښتي چې افغانستان ته دې راشي او د هېواد دننه خپلې ستونزې راپورته کړي. د خبر له انلاین د راپور له مخې متقي دغه ادعاوې له ټولنیوز سره په خبرو کې کړي دي. احمد مسعود هغه غوښتنې چې غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، طالبان به یې په اړه فکر هم ترسره کړي. بیا له بلې خوا نه ذبیح الله مجاهد هم یو تازه پیغام پرېښودی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ذبیح الله مجاهد تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونګوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپلسري کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو 3 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان ولایت څانګې په دغه هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.